بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفې او تعویض ټي وي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوې وظیفې سره حاضر شو. دا وظیفه هم خصوصا د هغې وروڼو دپاره راوړې ده چې هغوی کاروبار شروع کوي او وایي چې زموږ په کاروبار کې دې برکت وي، یا دې موږ ته الله تعالی بې شماره روزي راکوي، یعنې روزي دې موږ ته د غیبو نه میلاویږي، د روزۍ باران دې په موږ باندې کیږي. نو دې دپاره دوه عملونه درته ښیم. د دوه عملونو کې چې هر یو درته آسان وي نو دغه تاسو وکړئ، انشاءالله چې هر قسم کاروبار وي الله جل جلاله به په هغې کې برکت واچوي. د ټولو اول نمبر دغه آیات کریمه درته ښیمه او د دې د وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه. آیات کریمه دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. سوره لقمان آیات نمبر 26. شپږ نمبر آیات دی. د رزق د پراخۍ او په کاروبار کې د ترقۍ دپاره یا یو انسان دی هغه نوی کاروبار شروع کوي نو د هغې نه مخکې دی دغه آیات مبارک روزانه 100 او 140 ځله وایي. نو که روزي یې پراخه نی الله به روزي هم پراخه کړي، که چېرته کاروبار یې وي الله تعالی پکې برکت واچوي، او که نوی کار شروع کوي نو الله تعالی به ورسره امداد کوي. او بل د 3 ورځو عمل درته ښیمه چې 3 ورځې دا عمل وکړې د ستاسو په کاروبار کې به ډېر لوی برکت رب العالمین واچوي. دغه آیات کریمه درته ښیمه او د دې آیات کریمه چې څنګه وظیفه ده د هغې طریقه هم درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم وحزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا. سوره مریم آیات نمبر 40. د کاروبار په شروع په وخت کې او په هغې کې د ترقۍ او برکت دپاره دغه دعا تر 3 ورځو پورې روزانه 314 ځله وایې. نو انشاءالله چې هر قسم کاروبار کوئ الله جل جلاله به تاسو ته په هغې کې برکت اچوي.